الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مشرکینو کفارو دیو با دی بوتانو په نام باندې یو شی پرې خودلو او دا به دوی عبادت ګڼلو او دوی به دا خبره کوله چې په دې باندې مونږ ته الله پاک امر کړی دا چې تاسو د بوتانو په نام باندې یو شی پرې خواشه دا عبادت ته او نسبت یې الله ته کولو چې الله دا ویلي ده. الله پاک دې ایتونه کې په دې باندې رد کړي ځکه چې هغه حیوان چې بوت په نام باندې وي پرې خودو نو دې به د هغې غوښې بیا نه خوړي هغې ته به بیا څه نه ویل. الله فرمایي چې دا خورئ دا نه ده حرام دا حلال ده او تا چې د کوم نظر منلی ده په دې نظر باندې د اسلام نه خارج شوي که چېرته سړی مسلمان وي داسې نظر یې منلی وي او نوه تجدید د ایمان ته د اسلام ته تا ضرورت ته نوه ایمان به راوړې دا شی حلال ده حلال شی کله حرامېږي. الله فرمایي چې او خلکو تاسو حلال خورئ پاک شیان. سهل ابن عبدالله فرمایي چې د انسان ترقي په درو شیانو کې ده درو شیانو کې یو شی دا ده چې حلال خوري او دویم شی دا ده چې فرعي زاده کوي دریم شی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اتباع کوي. بس د درې شیان چې چا کې راغلل دا انسان به الله پاک ترقۍ ته ورسېږي انسان ته به الله تعالی لوی عزت ورکړي. نو تاسو حلال شی خورئ. حلال څه معنا موږ چې حلال دا عربي لفظ ده حلال د حل ده حل د غوټې خلاصولو ته ویلی کېږي دې شي هم غوټه خلاصه شوه استعمالوی شي خوړی شي ټیک شو که نه خو چې پاک وي پاک تا طبیعت منی. الله فرمایي یا ایها الناس اے خلکو کلو خورئ تاسو مما د هغې شیانو نه فی الارض چې په مقدس مکه کې دي حلالا په داسې وخت کې چې حلال وي او طیبه پاک هم وي تا طبیعت یې هم مني. بس کې وخت یو شی حلال وي خو د انسان طبیعت یې نه مني نه یې خوري بس پروا نه لري بیا. ولا تتبعوا او تاسو تبعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان. یو انسان چې یو قدم وخلي یو قدم بل خپې منځ کې څومره فاصله وي دې ته قدم یې کېږي. الله فرمایي چې تاسو تبعداري مه کوئ د قدمو د شیطان چې تاسو په دې پسې روان وئ. والې انه بېشکه دغه شیطان چې دا لکم تاسو دپاره عدو دښمن د مبین واضح دښمن مو ده. دې وجې نه ده چې تاسو ته امر کوي په بدۍ باندې امر کوي په شي امر کوي. انما یامرکم بېشکه امر کوي تاسو ته شیطان بسوء یو سوء ده یو فحشا ده دوه لفظ دي دوه الفاظ. سوء هغې ګناه ته یی چې یو انسان یې وګوري شریف سړی پې غمجن کېږي دې ته سوء وایي او یا سوء معنا مطلقي ګناه او فحشا هغه ګناهونه چې بحیايي پسې متعلق وي بحیايي پسې تعلق لري نو سوء مطلقي ګناه شوه او فحشا بحیا ګناه بیا د مما لکه زنا لواطت و غیر ذالک. وی تاسو ته شیطان په دې باندې امر کوي څنګه امر کوي. اصل نه حدیث مبارک کې راځي چې د انسان په زړه باندې دوه کورونه لګېدلي دي یو ښي طرف بل چپ طرف. ښي طرف ملک کور ده ملک انسان ته د خیر امر کوي خیر الهام ورته کوي وشکای دا د ملک اثر ده او انسان ته شیطان لعین چپ طرف دا وسوسات شر اچوي دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه دې شي تکذیب وکړه آخرت نشته نعوذ بالله من ذالک قبر عذاب نشته دا وسوسې در چوي. نو الله فرمایي چې د انسان تاسو ته امر کوي په ګناه باندې والفحشاء او په بېحیایۍ باندې نو دې نه ځان وساته. انسان ته دا یوه تجربه ما خپله کړې ده. یو انسان ته خامخا سوچ راځي
فکر رضی ځکه شیطان پې مقرر ده په انسان کې سخت دښمن ده بدترین دښمن ده خو چې د ګناه سوچ درته راغلو ته پوه شوې په دا وخت کې دا ټکه ووایه انا لله و انا الیه راجعون ځکه دې نه غټ مصیبت بل نشته که نه یو دنیا مصیبت ده یو روحاني مصیبت ده د روحاني مصیبت چې تا ته عارض شو شیطان وسوسه در واچوله انا لله و انا الیه راجعون چې ووایي او وسوسه در نه ختمېږي یو یا داسې ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او درې واره چپ طرف ته وشکي توکي داسې الفاظ ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا عمل هم دغسې وکړي چپ طرف ته وشکي توکي نو شیطان وسوسه بیا در نه ختمېږي اثر بیا ځي الله فرمایي وان تقولوا او بل شیطان تاسو ته امر کوي په هغه څه باندې چې ووایئ تاسو علی الله په الله تعالی نه ما هغه شی لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ یعنی شیطان په دې امر کې چې دروغ ووایه چې آخرت نشته قبر نشته بیا زندگی نشته شیطان په دې باندې امر درته کوي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون د کفارو بلا بدی الله په خپل بیانې الله فرمایي چې هر کله د کفارو مشرکینو ته دعوت ورکړل شي چې او تاسو د انزل الله د قرآن ومنئ د قرآن عظیم شان ته بېدري وکئ نو دې سره بل جواب نه وي دې سره دا جواب وي چې موږ د خپل پلور نیکه دین نه شکر خلا موږ به هغه شي باندې عمل کوو هغې شي ته بېدري به کوو چې کوم شي باندې موږ پلار او نیکونه موندلي دي دا دې جواب اوس الله پاک ډېر جواب ښه جواب کوي الله فرمایي ګوره یو څوک چې د چا ته بېدري کوي یا خو هغه په خپله په هدایت باندې ده یا الله له طرفه نه هغې ته څه ورکړي شوي دي ورته معلوم دي هر څه ته به یې ته بېدري وکړې یو دار سړی ده چې الله له طرفه په خپله څه نه وي کړي شوي خو پوهې ده عقل لري هغه د الله پاک د احکامو نه مسائل راوبسلی شي چې کوم ته ضرورت پېښ ده یعنې اجتهاد کولی شي په خپله پوهېږي که نه مسله راوبسی شي نو اتباع به د هغې چا کې چې الله له طرفه څه خپله ورته میلاو وي لکه انبیا یا د هغې چا ته بېدري چې په خپله خو څه نه یې میلاو خو عقل لري اجتهاد کوی پوهېږي نو ته به د هغې ته بېدري وکړي نو ظالمانو تاسو پلرانو ته خو الله پاک څه نه وورکړي چې انبیا خو نه د تاسو پلاران خو څه عقل نه لرلو دا عقل د سړی ونې بوټي ته سجدېږي نه څه ورکړی شوي وو او نه عقلمندو تاسو څنګه د هغې ته بېدري کوئ تاسو څنګه د هغې تقلید کوئ تقلید ګورې یوه نکته درته وایم دې آیت نه د تقلید مذمت نه معلومیږي موږ الحمدلله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک یو داسې څوک شوافی دي څوک حنابله دي څوک مولک دي د هغې تقلید کو ځکه موږ تاسو څومره مذهب چې دي موږ د هغې داسې تقلید نه کوو چې ړوند تقلید د بسته یې مو منلی دي په دې معنا یې موږ تقلید کوو چې دی عاقلون دي د الله پاک د قرآن نه چې کوم احکام راوبسلي دي د حدیثو نه چې کوم احکام راوبسلي دي موږ نشو راوبسله په دې معنا موږ دې تقلید کوو په حقیقت کې د الله او د الله رسول منل دي خو وضاحت دی ورته کړی ده تشریح دی ورته کړې ده نور نعوذ بالله من ذلک موږ شرعي نه ګڼو چې موږ امام صاحب په مذهب شول چې دا موږ شارع شو شرع اعلی الله ده او شرع ادنا دویم نمبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د هغې اتباع کوو او موږ امام صاحب په مذهب دا معنا چې کومه تشریح موږ ته د قرآن حدیث زده کړي دي که نه هغه تشریح وشاهد ده دغسې نور ائماو ته نور موږ ائمه چې څوک د چا تقلید کوي په یهتدون عاقلون کې دي هدایت لیدونکي هم دي عاقل خلک هم دي دې وجې نه موږ د هغوی په مذهب تقلید کوو تقلید اوس وخت کې د یو مذهب باندې قول زه د بنوکي په مذهب یم دا واجب ده اوس وخت کې لازم ده که ته ځان دغسې غیر مقلد برېښ لږ وضاحت درته کم که ځان دغسې پرېږدي د هېچا په مذهب باندې چې ما ته قرآن کپي ده نو سړی ما په دې قرآن خو پوهېږي نه ما ته حدیث کفي دي احادیث نه پوهېږي نه داسې احادیث دي چې یوه مسله کې مختلف احادیث تغلي ته به د هغو احادیثو باندې څنګه عمل کوي نه شي کولی که نه دغه ائماو خوري کړې ده محنت یې کړی ده یو حدیثو
مینس کی داسې ښایسته تطبیق کړی دا مسله یې راوبسلې ده موږ تاسو ته یې سمه لاره برابره کړې ده په پوه شئ مطلب نه نو اوس وخت کې داسې نشي کولی چې ته مذهب باندې نه یې قیل یوه مسله کې د یوه مذهب منې چې عادت اسانه بله مسله کې بل مذهب منې بله مسله کې بل مذهب منې دین نه دي هسې ټوکې جوړ کړي علیه بالله دین خو څلوبې نه دي پیوا لاره به روانې صراط مستقیم باندې به روانې ځان ته به سهولیت نه لټوي په پوه شئ مطلب نه الله فرمای وإذا باغوا في قيل لهم شو إلى شدويتا اتبعوا تاسو تبدري وكي ما دي إلشي أنزل الله وجاب نزل كردي الله پاک نو قال وی دا کافر بل نتبعو بلکې مونږ تبدري کوو ما دي إلشي الفینا چې مندل دي مونږو علیه په هغه باندې آبا انا پلرون دي مونږو الله فرمای اولو کان آباؤهم اگر کوي پلران دي دوی لا یعقلون شیئا نه پوهېدونکي په یو شی باندې خپله نه پوهېږي ولا یهتدون نه دوی ته هدایت حاصل ده چې بله طرفه الله طرفه څه ورته لګلي شوي وي دا نشته داسې کافر مثال چې نه یې منم الله پاک یې داسې کافر مثال بیني عجیبه مثال بیني الله فرمایي چې دا د سړي مثال داسې ده لکه یو سړی یو دا ریشي ته اوس کی چې خلی چیغې وري چیغې اواز وري پوهېږي نه چې مو ته څه یې بعضې حیوانات دا دی چارپیوم چې تو اواز کې اواز وري وایي تو د اواز په مطلب نه پوهېږي الله فرمایي چې دغه کفار هم داسې چارپیونو مثال لري چې خلی خبره وري وایي وري دا مطلب نه ترې وکړي عمل نه پکې ذهن په دې باندې نه خلاصوي الله فرمایي چې دا په منزله دي کوڼو دي دی بالکل ګونګیان مثال لري وړوندو مثال لري کوڼه دي کوڼه حق نه وري خلی چیغې وري زه نه پوهېږي او همدارنګې دی ګونګیون دي حقه خبره نه یې ړونده دي حق ته نه ګوري بس ظاهره غوټې غوټې سترګې غوټ غوټ خوبونه دي اوهو ښایسته ښایسته ژبې چې لري خو حقیقت ژبه الله ترې نه وپسلې دو د حقیقت غوږونه او د حقیقت سترګې دا یې دوی نه دي نشته دا سل دي ځکه مطلب نه ترې نه پوره کېږي پوه شوئ الله فرمای ومثل الذین مثال دی هغو کسونو کفرو چې دی کافرون دي څنګه ده کمثل الذي ومثل هغې سړي ینعقو الله چې ده ته اوس کي بما په هغه شي سره لا یسمعو چې دی نه اوري الا دعاء مگر چیغي و نداء او سورې خلی چیغي سورې بس دا اوري نورې په مطلب نه پوهېږي سمون ګونګیان دي دوی د حق نه بوکمون سمون کوڼه دي دوی د حق نه بوکمون ګونګیان دي عمیون لنده دي فهم لا یعقلون پس دوی نه پوهېږي په دې باندې هېڅ پوهه نه لري بیا الله پاک اوس مسلمانانو ته خطاب کی مخکې ګورې کفارو ته خطاب و اوس مسلمانانو ته خطاب ده چې او مسلمانه چې ته داسې ونه کړي چې حلال شی په ځان باندې حرام کړي حلال خورا پاک شیان خورا چې الله پاک درکړي دي کفارو سره ځان مشابه نه کړي چې هغه هم حلال شی په ځان حرام کړي بت په نوم یې ومني بیا یې ته عیسی نه یې بس سار بیا خیال ته داسې ونه کړي ته پاک خوراک کوه حلال خوراک کوه یا حرامو نه ځان ساته او د پاک خوراک حلال خوراک سبحان الله ډېر ښه اثر ده دومره ښکلي اثرات دي چې سنا به دې پاکه وي زړه به دې پاک وي نیک اعمال به خوند درکوي نیکو اعمالو په خوند به پوهېږي که چېرته خوراک د حلال نه و حرام و یقین وکړه زړه به دې نجس وي سینا به دې نجس وي د نیکو اعمالو په خوند به نه پوهېږي هر چیز ته به ستړه ستړه کوي تو چې ګورې انبیا علیهم الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي کلو من الطیبات واعملوا صالحا الله ته فرمایي انبیاو ته چې پاک شیان وخورئ سرته الله فرمایي چې واعملوا صالحا عمل وکړئ نیک دې نه معلومیږي چې پاک خوراک لره په نیکو اعمالو کې ډېر دخل ده چې پاک خوراکي الله پاک دې نیکو اعمالو توفیق دې نصیب کړي که ته حرام خورې زړه دې بس خیران شو زړه دې خچان شو بیا نیک عمل خوند نه درکوي په پوه شوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د مسافر ده ګګرساره ده لاسونه نیولي دي یا رب دعاګانې کې نوره چې ګوري خوراک حرام ده چښاک حرام ده لباس حرام ده داسې انسان دعا به کله قبوله شي دا خو نه قبلېږي نو دې وجې نه پاک خوراک د انسان په اعمالو کې ډېر دخل لري زه یو مثال درته پیش کړم مختصر واقع انشاءالله
امام احمد ابن حنبل سے امام شفیع سے ملما شو مختصر چې ورغلو ټیکاله تیاره وه احمد ابن حنبل صاحب زبردسته ټیکاله وخوړه خو ډېره یې وخوړه امام شفیع صاحب لونه وي هم عالمان وي و چې دا څنګه ملما و دومره زیاته ټیکاله یې وخوړه دی هم حیران شو اینا بعد شپه شوه او اوبه یې ورته تیارې کړې چې سبهیي منځه ته پاڅېدل لوټه دغسې ډکه ایښې وه نو د لونه یا بدګمانه شوې چې دا څه وشول اخر امام شفیع صاحب پوښتنه ترې کړي احمد ابن حنبل صاحب نه خو لویه هستي وه ورته ووایه چې اول د خوراک دومره زیات وکړه او بیا د شپې باندې بیا اودس هم نه ده کړه دا ولې نو عجیب جواب کې ځان کې پوهې کوي دی ورته وایي چې هر کله ته ټیکاله د زره ورسېدم نو ما احساس وکړو چې دا حلال رزق ده اسمان نه په زیړه رنګ کې ما د الله رحمتونه انوارات لیدل چې دا راته ویږي ومې لیدل چې ومې لیدل اوس یې مقاده بس میلاوه شو حلال شی خورای وایي چې هغه حلال خوراک ما ځکه ډېر وکړو چې نعمت و چې ما وکړو چې هر کله زه څملسته مسوتن دې حلال خوراک برکاتو ما د قرآن عظیم الشان یو آیت راخوستو یو آیت دا نه مې سوچ وکړو تر سهاره پورې مې د یوه آیت نه سلو مسایلو استنباط وکړو سل مسایل مې د یوه آیت نه معلوم کړل چې ما خو نه ده کړه ټوله شپه مې سوچ کړی ده په دې قرآن آیتونو کې اودس مې مغه اودس ته نو دا یې تاوې چې د حلال رزق برکاتو چې الله په ما سینا کلا وکړه یو آیت نه دومره مسایل رو بسل عجیبه خبره ده د لوی کمال ده دا د حلال رزق برکاتو ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی ده کلو خوراک کوئ تاسو من طیبات ما د پاکو شیانو هغو نه رزقناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته واشکرو لله چې خوراک خورئ نو شکریا ادا کوه د الله خوراک دی وکوئ الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کلمات وایه چې کني بسم الله ورته وایه دا شکریا ده که نه او دې په برکت سره چې کوم قوت درته حاصل شو اعمال وکړه یا الله اطاعت وکړه دا شکریا ده ان کنتم کچېرته وای تاسو ایاه د الله لره تعبدون عبادت کوونکي نو حلال خورئ اوس حرام څه شي دي دغه بیا الله پاک اوس موږ ته حرام بیانوي خو ګورئ د کوم انما لفظ راغلی ده طلبه کرام پوهېږي دا حصر اضافي ده حصر اضافي دا معنا چې هغه حرام بیانوي چې کوم په نظر سره مشرکینو ته مطلقا حرام نه ای په نظر سره در حرام ډېر د قرآن عظیم الشان کې بار بار بیانېږي خو یې په نظر الله تعالی محرمات بیانوي چې دې حلال ورته وي خوړلې الله فرمایي چې دا حرام دي نو محرمات بیانې غوږ ورته ونیسئ ګران سبق دې یو ټکی وایم بیا درته بس کوم انشاءالله الله فرمایي انما بشکه حرم حرام ده علیکم په تاسو باندې المیتتو یوه والدم دوه ولحم الخنزیر درې وما اهل به لغیر الله څلورو د څلور محرمات ذکر شول ګورئ اول میته د مشرکینو به دا اعتراض کولو مسلمانانو نه چې عجیبه خلک یې چې کوم شی الله مړ کي ان نه خورئ چې په خپل لول کې خوري دا لونی کې دا خورئ بیا سخت اړی شو نو الله په دې ته فرمایي چې میته مردار حرام ده چې حلال نشي اصلي کې دا حیوان کې نجس سب چې ختمیږي په دوه شیانو ختمیږي یو په دې ختمیږي چې د کومه رګو وینه پیدا هغه وینه توی شي بس د شی حلال شو ځکه دغه وینه نجسه ده که او بل دا چې د ذبح په وخت کلمات الله پې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم بس د دوه شیان چې دي دې دې وجې نه په دې شي کې حلالوالی راغلو نو خو دا مردار ده خپله ژوندی ټیک شو که نه او چې کوم وخت خپله مړه شوه حلاله نه شوه خو وینه خو پکې پاتې شوه که نه یا الله نام خو یاد نه شو چې کوم شي دې وجې نه حلالوالی راتلو اشی پکې پوت شو ځکه الله فرمایي چې دا ما خوره چې مرداره یي نو په خپله شی مړ شي دا به نه خوري ٹھیک شو دوی مردارې جایز دي دوی یو مئی ای ذبح احتیاجات نشته بحري حیوانات سي او بل د ملاح مخکې ملخي و غاړ نه ملخي خوړله کېدل دغه دوه جایز دي که ذبح یې ونه شي هم دې نه مسیحت څومره اشیا چې دي دې ذبح لازمه ده ذبح به یې کې چې ذبح دې وکړه بیا حلال په یو صورت کې ذبح دوه قسمه ده یو داسې ذبح ده چې حیوان لیته قبول عام دي ده
چې قبول لاندې ده بس روانې سچرګه ده غسکا ده میږه ده وزا ده سیم له بس په شرعي طریقه حلاله که یو شی دا دی چې تقبونه وتلی پوهېږي چې مردریږي چې ورځم لکه کوي ته یوه غوا وروغورځېده میږه وروغورځېده پوهېږي چې زه ورسۍ که مردریږي نو دې ته بیا ذبحه اشتراري یي پاس نه یو خنجر چوړه راواخله بس وری غورځوه چې کوم ځای باندې ولګېده که یو ساس کوي نه تاله شوم بس پاکه ده یو ذبحه اختیاري ده او د مونږ داسې چې کو یو ذبحه اشتراري ده چې شاید تقبونه وجه خرابېږي نو بیا داسې چل وکړه د خپله بیا یا مثلا ښکار ده ښکار دې وکړو چې کومه کې غشی ورولې دا وخت یې و چې بسم الله الرحمن الرحیم غشی ور خلاص کړي نو بالکل چې ولګېدو که ورغلی ژوندی و خو حلالې که که ژوندی نو بس حلال به چې لګېدلی یو اساس کوي نه چې نه تاله وي هم خو یو مونږ تاسو د ټوپک مسله ده د ټوپک دې خلک مرغۍ ولي که نه دا دی چې کوم شی ولګي که ژوندی یې ور ورسي دې حلاله دې کړه خو ډېره ښه که حلاله دې نه کړله دغسې مړه پرته وه دا مرداره ده دا شرعي طریقې سره ذبحه نه ده حتی که چې بعضو د ښکار دپاره خپل چیرې وي چیرې مردکي وي عین لیکلی دي خو نن تفسیر کې ما ولیدل چې کومې چیرې دي که نه وایي چا د بروتو په وسیله باندې ډېر زر اثر کي نور خرق راولي ذبحه نه راولي شلول کې شلول چې ورسېدي که حلال هغه ژوندی وفا بها که ژوندی نه وایي چې هم مرداره شوه صفایي لیکلي وو په پوه شئ مطلب نه نو مړه څه ده دا حرامه ده مثلا یوه بله مسله درته وکړم یو شای کور کې چرګه مردوړه کې غوا مردوړه ده ته زر زر لورې الوله دې کړه و چې الوله دې کړه شکمان شوي چې دا سره شو مړه بوي که ژوندی بوي نو مردوړه شوه که څنګه شوه نو مسله دا ده چې که وینه تویې شوه د رګو وینه یو خو دا مړه وینه مړه وینه ته اعتبار نشته یې رګو وینه دورې وي نو که حرکت نه یې کړه بي سر خپل نه یې خوڅولي هم حلاله شوه دا کې څه مشکل نشته چې رګو وینه لاړې که وینه لا نړه خو چې ذبحه دې کړه لاسونه خپې حرکت وکړو وایي پړپول که وینه نه یې لاړه حلاله شوه په پوه شوئ حرکت ته اعتبار ده یا وینې ته اعتبار ده او مرداره ګوره چې مرداره شوه یې نو بیا یې څرمنه مرداره شوه بیا څرمن نه پیدا نشي اخیسته تر څو پورې چې څرمن وچه شوي نه یا رنګ شوي نه یې نه بعد یې خرڅولی شي مخکې د هغې نه څرمن یې هم پیدا نشي وخیسته او د نور اډوکي شول هغه شي کې چې حیات نه یې ده هغه شوي وژغنې شي دي وضو موضوع ده وړی مړی که دا ترې پرېږدي دا بیا حلاله دي ځکه دې ته بیا مر نه ورېږي په دا باندې مر نه رسي پوه شوي پلې شوي یا د وړی شوي وژغنې شوي دا خیر د دې استعمال صحیح ده اگر که حیوان مردار شي هم بس د نور کې بحث ډېر ده بس دی دغه ځای باندې درود شریف ووایئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين